دلته یوازې فزیکي یرغل نه و شوی قدرمندو، دلته فکري یرغل شوی. فکري 155 عروسي تالارونه یوازې په کابل ښار کې موجود و. الف نه تر یا پورې منکرات وکړو. اوس 188 جوړ شو، ارتقا یې وکړه. اوس الف نه یې پورې ټول معروفات ده، او چې کوم دی منکرات هم راځي هغه کې خامخا د چا لاس وي. دا د الله فضل ده. تو منکرات د من نه لا د خدای فضل. اوس راځي مونږ منکرات بعضو ته وایو او رواجونه وي. یو ولسوالي کې ولایت ته لري پراته ولایت ته هغه ولسوالي هم تاسو ته معلومیږي. یو پلار خپل لور چاته ورکړه، 2 موټران واغشته نه وي، وای 2 موټران براکړه، 10 لکه په نقد واغشته. مسؤلینو پوښتنه نه کوي چې ته دا ظلم ولې کوي. د دې پوښتنه الله موږ نه کوي. په یو لري پراته سیمه یو ولایت وو، خپل لور خرڅه کړی وه په پیسو، په نقد پیسو. حور خرڅېږي. مونږ وزارت ته هغه راوغوښته، پیدا مې کړه هغه سړی چې په چا باندې خرڅه کړی وه. 2 کلن ماشومه وه، 2 کلن. هم راوغوښته چې څونه د هغې پور و، د هغې قرض و، هغه مونږ په خپله ادا کړه، هغې ته مو ورکړه. بیا مو اعلان وکړه چې ټول افغانستان کې که داسې اقدام چا وکړه هغه به مونږ محکمې ته بسپارو. ګران رسول الله نبی د صدقه ښکلی